د نړۍ تر ټولو لومړی ماشوم یو هلک چې زیږون له اصلي نیټې څخه 19 اونۍ مخکې زیږېدلی. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې. په دې هیله چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له نورو سره مخکې شیر کړئ. یو امریکایي ماشوم چې په 21 اونیو کې نړۍ ته راغلی او د نړۍ د وخت د مخه ماشوم نومول شوی. هغه له 9 کیلوګرام څخه لږ وزن درلود او د الاباما په برمنګم ښار کې زیږېدلی. کورټس مینوس اوس 1 کال او 4 میاشتې عمر لري او د ګینس بک آف ورلډ ریکارډ تصدیق کړی چې هغه د وخت څخه مخکې پیدا شویو ماشومانو کې یو نوی ریکارډ جوړ کړی چې ژوندی پاتې شوی. کله چې کورټس مینوس زیږېدلی و هغه یوازې 420 ګرامه وزن درلود. د بشپړې مودې امیندوارۍ معمولاً 40 اونۍ وي او کورټس 19 اونۍ مخکې زیږېدلی دی. د هغې مور میشل بټلر د 2020 کال د جولای په 4مه نیټه په متحده ایالاتو کې د خپلواکۍ د ورځې د جشن پر مهال روغتون ته لاړه او بل ورځ ماسپښین هغې 2 غبرګوني ماشومان وزیږول، کورټس او کاسیا. مګر کاسیا د هغې د زیږون څخه 1 ورځ وروسته مړ شو. د روغتون چارواکي د دواړو ماشومانو مور او پلار ته وویل چې د دوی د ژوندي پاتې کېدلو هیڅ هیله نشته، مګر دوی به تر هغې چې ماشوم ژوندی وي پاملرنه وکړي. په داسې حال کې چې کورټس د ژوندي پاتې کېدو چانس له 1 څخه کم درلود، هغه په جدي پاملرنې خونه کې ځای پر ځای شوی و. دغه ماشوم له 3 میاشتو وروسته وکولای شول له وسیلې پرته تنفس وکړي او له 215 ورځو وروسته په 13 اپریل میاشت کې له روغتون څخه رخصت شو. ډاکټران ماشوم ته دا وښودل چې تنفس وکړي او د خوړلو لپاره خپله خوله وکاروي. اغلې بټلر د یوتا الاباما څخه په یو بیان کې وویل، هغه شیبه چې موږ په پای کې وکول شول کورټس کور ته یوسو او زما لوی ماشومان د دوی کوچني ورور سره حیران کړو، هغه شیبه ده چې زه به یې هیڅکله هیره نه کړم. کورټس چې 3 لوی ورونه او خویندې لري اوس هم اکسیجن او تغذیه ټیوب ته اړتیا لري، مګر ډاکټران وایي چې هغه په بشپړ ډول روغ دی. برمنګم په پوهنتون کې د براین سیمس چې دغه زیږون ترسره کړی د نړۍ د ګینس د ریکارډونو کتاب ته ویل، زه د 20 کلونو راهیسې دا کار کوم مګر ما هیڅکله د وخت څخه مخکې ماشوم دومره پیاوړی نه و دی لیدلی. کورټس یو استثنا وه. کورټس تر ټولو کوچنی ماشوم و چې پخوانی ریکارډ یې مات کړ چې د ویسکانس ایالت ریچارډ هیټس لخوا جوړ شوی و. ریچارډ هیټس د کورټس څخه 1 میاشت د مخه زیږېدلی و چې د مور په ګېډه کې یوازې 21 اونۍ او 2 ورځې تېرې کړې وې، مګر کورټس د خپلې مور په ګېډه کې له ریچارډ څخه 2 ورځې لږ پاتې شوی دی. د ریچارډ څخه د مخه د 40 کلونو لپاره د نړۍ تر ټولو کوچنی ماشوم ریکارډ د کاناډا د اوټاوا څخه یو ماشوم درلود چې د مور د 21 اونۍ امیندوارۍ څخه 15 ورځې وروسته زیږېدلی و. ګرانو مینوالو، که دا مطلب مو خوښ شوی وي په دې هیله چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. مننه.